الله دې اجرونه کوشش دې کړی تر نن پورې المنځ زده کړی د دې زړه سره که دې نه ده زده کړی الحمدلله کوم چې ویلی و هغه مې زده کړی الحمدلله الحمدلله تر کومه ځای دې ویلی و الحمدلله پورې الحمدلله مې خلاصه کړی ماشاءالله دا ما د خپل عادت موږ د المؤمن دارالحفاظ د صفحې تعقیبون کوي بل څوک ان شاء الله غیرت په چا کې پیدا نسو دا دین تاثیر ور باندې ونه کړ دا قرآن اوس په تاسو تاثیر وکړل دا 2 ساعته سیمه خبرې وکړي په چا یې تاثیر وکړ کوم راځم او د دې ما ته ملا تاسو درسونه شروع کړي دي تاسو په خلاص کله د دې جماعت سره ملاقات شابس آفرین دغه سي ځوانان چې دین ته مخه کړی الحمدلله بیا دې موږ د زړه سرونه یاست المنځ زده کړی دا او د زده کړی نه په کور یا نه په کلي څان د سره راته ولته چې زده کړی ټول د مسافر خپل څه کوي نورم کوشش کوي ان شاء الله نورم کوشش کوي ان شاء الله سید نورم کوشش کوي ها دا د ټیک ټاک ول بیا داسې ماشاءالله بزرګان دي چې زور ته یو خبرو ته کوم دی وای او په موږ تاثیر وکړل په موږ په دې خو په دې پیګس وردلته کوم قاری صاحب ورجګول اینسی ټلیفون نه راته کوي او د فیسبوک ور خډاریږي الته لیکلای نسی چې په موږ تاثیر کړي د نو کې تاثیر باندې کړي خپل د استودیو ته خدالس کسان او څو کسان وځي لاسه په استودیو کې یا 2 3 4 5 شپه او اته کسان دا ته کسان تو د نوی کسان سره نوی کسان دا نوی کسان نوی څوک نسته پس او نوی نو څوک څه کوي لمون څه کوي او د څه کوي قرآن څه کوي قرآن زده کړه څه کوي قرآن څه کوي قرآن زده کړه څه کوي د ټیک ټاک ملګرو په الله جل وعلا مسپارم د ټیک ټاک ریپورت تقریبا 140% سوی دی 140 خپکیږي ما ځکه د موږ ټیک ټاک دی دغه په هغه وای دی لاندو خټو لیګ او بغواړي دا ورکه و څلويخ تو تورسیدل نو تو تکوي نو کله سي تو تکړل هغه خو بیا شکر دی ما د ازدم نه دي سي علي یو علي په خطر کې د زر کوي نه شری کړی یا بل څه وکړي ځکه دی ما دا می وعده لاله چې د دین ملګرتیا می څوک نه کوي خدای دې په دنیا کې نه را ملګری کوي څوک چې می د دین د پاره ملګرتیا نه را سره کوي په دنیا کې خدای نه را ملګری نه دی خدای په میډیا کې را ملګری کوي نه دی خدای دغه سم مخامخ را ملګری کوي خو د دین د پاره د خدای را سره د آخرت د پاره د رب د رضا د پاره د خدای را سره را ملګری کړي هغه د دین دښمنانو د څور زمخ کې اوس خو الحمدلله دوره ډیر نسته دا مخکې شپو کې بیخي نه پرې ښودلو دا تاسو به پامې څو میاشتې ټلیفونان وشیات بند کړي وو ښه نو محیب الله صاحب ته ووایه ته د المانځه ترجمه دې سبحانک اللهم دې زر زر وایه دا د ټیک ټاک وال بیا واوري ان شاء الله ته به ټیک ټاک هم بند به کړو کلی شی پکې پیدا سول په دې کې او راغلل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم سبحانك أكيد تعالى يا الله اللهم سبحانك أكيد تعالى اللهم يا الله سبحانك أكيد تعالى اللهم يا الله بحمدك اللهم موعد زړه سره اللهم موعد تر دا مذهب دی وګرځېږم سبحانك پاکی د تعالی را اللهم یا الله کلهم موعد زړه سره کلهم موعد زړه سره کلهم موعد متغونس سبحانك پاکی د تعالی را اللهم یا الله تاسو ترجمه کوي سبحان موعد په کومه ژبه خبرې کوي د زړه سره پښتو انګلیسي عربي په کومه ژبه سبحان موعد سبحانك څه ترجمه کوي سبحانك وایا او کې ټول وای په لفظ سبحانك اللهم بیا یو ځای وای سبحانك پاکی د تعالی را
اللهم یا الله. ها سبحانه پاکی د تعالی اللهم یا الله محب الله جانا محب الله جانا بعد دا استغاق دا زيورو را سبحانك دومر ويا سبحانك پاکی دا تعالی را اللهم یا سبحانك پاکی د تعالی شابس. سبحانه پاکی د تعالی اللهم یا سبحانك پاکی د تعالی یا الله. ګوره ټول یو ځای زده کړه. سبحانك اللهم دا ټول په یو ځای معنا کوه. سبحانك ځان تیمه وایه سبحانك اللهم پاکی د تعالی یا الله. دغسې اسانه زده کړې د زړه سره. سبحانك اللهم پاکی د تعالی یا الله. شابس. وبحمدك ها وبحمدك وتبارك اسمك وبحمدك معناه څه شی ده؟ وبحمدك معناه څه شی ده؟ قل حمدنا تعالی وتبارك اسمك الوالد شانك وتعالى جدك الوالد نمسك ولا اله غيرك نفس لا يكتب محب الله مخکې خو د صحیح زده کړې ولا مخکې خو د صحیح زده کړې ولا دا ولې تخپله ګډه وډه کړې ده سبحانك پاکی د تعالی اللهم یا الله وبحمدك طول حمدنا تعالی وتبارك اسمك نور مبارك وتعالى یوټیوب هم در کوته راځي یوټیوب ته لاړ صاحب په فیسبوک کې ماته میسج وکړه د ټولې ویډیوګانې در ولېږم کس په دیګې ویډیو کې رسې بګلې په کوم ملک یې محب الله جانا؟ په دوبۍ کې یې. خبز څه شي ته وایي؟ که یو څوک درغلل شي خبز راکړه ته څه شی ده؟ د دې معنی څه شی ده؟ رښتیا راته وایي د زړه سره. رښتیا راته وایي بانه به ګوره نه کوي الله علم. ها ډوډۍ ته وایي. شابس. زبادي څه شي ته وایي؟ مستو ته څه شی وایي؟ مستو ته عربي نه ده په عربي باندې د خپل راکټ څنګه ده دغه د ستلانه په کومه ځبه ښه صحیح ده بس تاتینو او په پنجابي کې په اردو کې دلته راسه څه ورته وایي؟ دلته راسه ښه صحیح ده. کوشش وکړه د زړه سره زده یې کړه ته دا مذهب دې وګرځېږه مخه. الله دې در زده کړي. خدای دې در زده کړي. خدای دې در زده کړي. الله دې در زده کړي. اکرام الله جانا راځه ګرانه تلاوت وکړه. الله دې در زده کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرچتا ډول لیدونکو اوریدونکو ته وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سلمى جاني ته وګورې دا قرآن وایي ښه دا او أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. صدق الله العظيم. شابس. سلمى جان غالبا هغه ماشومه و چې دی په اول سر کې په ماشومانو کې اول ستاینلیک دی واخیستل په انجینو ماشومانو کې دی ستاینلیک دی سلو نمبر واخیستل. سلمى جان المنز دی هیر کړی ده؟ یاد دي ده. قل هو الله احد معناه څه شی ده؟ قل هو الله صحیح ده که قل هو الله صحیح ده؟
قل هو الله تی ترجمه وکړه معنا یې څه شی ده؟ قل هو الله أحد پیره کړې دي د ترجمه؟ ښه دا ولو که دا ماشوم هم ده دا د تقریبا د څو کلو د عمر اوس سلما جانې؟ د 7 کالو. 7 کاله. نو دا تر اوسه یعنې د لمانځه دپاره دی باید اوس لمونځ باید دا شروع کړي. نو ترجمه کې دې ګوره ترجمه دې هېره کړې ده، بیا بیرته د ترجمه د لمانځه دې ټوله بیرته درته یاده کړه. ښه او ترجمه دې یاده کړه. د قل هو الله احد معنا څه دی اکرام جانه؟ قل ورته ووایه محمد صلی الله علیه وسلم چې له الله سره شریک مه پیدا کوئ. یا دا ته څه شی وایي؟ قل هو الله احد. ها قاری صاحب زه ووایم؟ ووایه الهام جان ووایه. ای پیغمبره دوی ته ووایه شان دغه چې الله یو ده. آفرین زمری، آفرین زمری. اکرام جانه دی ما آواز دی پلار دی اوري؟ نه پلار مې نسته دلته. ښه مور دی اوري؟ ښه نو مورجانې ته دې ووایه ورته دا دې ورته د موږ تکلیف و څو په میاشتو مو د تاسې له اولادونو سره وکړل، اوس نو په تاسې باندې افرین یي. صحیح ده ورته قاري صاحب ویل چې افرین دي اوس په تاسو باندې. صحیح ده؟ صحیح ده زمریه؟ ورته افرین دي په تاسو باندې. ځکه دا لمونځ د خدای قرآن دا موږ مفت دی مسلمانانو ته ورزده کړی د مفت په داسې بې قدرۍ والله زه په دې ډارېږم چې په ورځ د قیامت الله پوښتنه رانه ونه کړي ستا دا قرآن دی دا مفت دی ولې خلقو ته ویل؟ یعنې دا د ما د خپل سوچ و فکر ده ځکه چې مفت سول بې قدره سول همدا بې قدري همدا به اوس قدر وي د دې قرآن. عرفان جان چیرې ده؟ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قاری صاحب تاته او عزیز صاحب تاته. وعلیکم السلام. دا کامرې مو ټول خلاصې کړې. عرفان جان التحیة لله ترجمه څه شی ده؟ التحیة ټول حولونه او ټول زبانونه او عبادتونه تعالی. ښه لږ ورنږدې سوې. دا بل عرفان جان ته وایم، دا بل عرفان جان ته وقنا عذاب النار معنا څه شی ده؟ وقنا عذاب النار. عرفان نوري غږ نه اوري؟ هغوی البته فیسبوک جان. ښه احمد جان را نږدې سي ټول کامرې ته مخامخ سي. احمد جان نن تکرار دی چې هم نه اورم. اکرام جانه چې سبا ته مو لمونځ ټول نوي زده کړی نور به دلته ماته تکرار د قرآن کریم نه کوئ. صحیح ده؟ احمد جانا ولا اله غیرک ترجمه څه شی ده؟ ولا اله غیرک یو کس دی چا مې نوم اخیستلی هغه دی وای. ولا اله غیرک ترجمه څه شی ده؟ شابس. بل څوک در سره ده په خوا کې؟ عبدالرحمن. ولم يكن له كفوا احد معنا څه شی ده؟ الله جل جلاله نه شریک لري او نه ساری. ښه احمد جان لم يلد ولم يولد معنا څه شی ده؟ الله نه له چا زیږېدلی نه له الله څخه توفیق دی.
لم يلد مع لا شك ولم يولد أو مع لا زبیر جانه څه شی ده؟ لم یلد ولم یولد معنا څه شی ده؟ لم يلد مع لا أن لا تصف إذا سيد ولم يولد أو مع لا شك إذا آفرین زمره شابس آفرین. سمع الله لمن حمده معنا څه شی ده عبد الرحمن؟ أو الله ده هغه حمد هغه الله حمد وایي. شابس. ربنا لك الحمد سلمى جاني معناه څه شی ده؟ ربنا لك الحمد ډېر به زموږ راځي څه شی؟ ډېر به زموږ ستا لره دي ټول حمدونه. شابس. ونشكرك ولا نكفرك د دې ترجمه څه شی ده احمد؟ ونشكرك عمودك شكرك ولا نكفرك او نه د تا نه شکر د لمانځه کې هم نقل ورکوئ بیا تاسو خوا کې ورسره وړاندې یاستئ داسې لمونځ کوي نقل مه ورکوئ که آواز راځي دي تاسو اکرام. اللهم انا نستعينك معناه څه شی ده اکرام؟ اکرام الله. اللهم انا نستعينك ها عرفان جان وایا اللهم انا اي الله اللهم انا نستعينك يا الله موږ له تاسو مدد غواړو. د ماسپښین څو رکعاته لمونځ ده؟ لاس رکعاته. څو رکعاته سنت دي څو رکعاته فرض دي؟ څلور رکعاته سنت دي او څلور رکعاته فرض. په سنتو کې څو رکعاته ډک دي څو رکعاته تس دي؟ په سنتو کې ټول ډک دي. په فرضو کې ټول ډک دي؟ نه دوه ډک دي او دوه تس. د ډکو دي تس معنا څه شی ده؟ ډک کوم رکعت ته وایي او تس کوم رکعت ته وایي؟ ډکو کې به قل هو الله احد